ټاکنې بیا هم ټاکنې دا هغه موضوع ده چې اوس د ټولو هیوادوالو په خولو کې ده. نتیجه به څه وخت اعلانیږي؟ څه به کیږي؟ څوک وایي چې فلانکی رئیس جمهور ده او څوک ښیي. ملګرو راځئ چې د ټاکنو د پایلې دقیق وخت درته معلوم کړو. د پښتون ون ټلویزیون ټولو قدرمنو مینوالو او لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. بل یوې نوې ویډیو ته درته ښه راغلاست وایم. د ټاکنو لومړنۍ پایلې تر ټاکنې نیټې د 2 ورځو په ځنډ اعلانیږي. لومړی د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د ټاکنو لومړنۍ پایلې به د تلې په 20مه نیټه اعلان کړي، خو اوس وایي چې د یو لړ تخنیکي ستونزو له امله تر ټاکنې نیټې 2 ورځې وروسته لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د راپورونو په وینا د ټاکنو خپلواک کمیسیون له بیا ټینګار سره هم د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ رامنځته شو، خو د کمیسیون مسؤلین بیا د دې لامل تخنیکي ستونزه بولي. لومړی ویل شوي و چې د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې به د تلې په 28مه نیټه اعلانیږي، خو اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې په بایومټریک سیستم کې د یو لړ تخنیکي ستونزو او ځینو نورو مسایلو له امله لومړنۍ پایلې پر وخت نشي اعلانولی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې لومړنۍ پایلې به له ټاکل شوې نیټې 2 ورځې وروسته اعلان کړي. همداراز د ولسمشریزو ټاکنو د کاندیدانو ناظرین بیا وایي چې دوی له مخکې نه باوري دي چې کمیسیون لومړنۍ پایلې په خپل وخت نشي اعلانولی. دوی زیاتوي چې 2 ورځې په عمومي سرور کې تخنیکي ستونزې رامنځته شوې وې او د کمیسیون مسؤلینو په وخت حل نه کړای شوې. په همدا لامل شو چې د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې له ځنډ سره مخ شوې. د یادولو ده چې د ولسمشریزې ټاکنې د تلې په 6مه نیټه په ټول هیواد کې ترسره شوې چې تر 2 میلیونو زیاتو کسانو پکې ګډون وکړ. همداراز یو شمېر کاندیدانو له هماغه ورځ راهیسې خپلې بریا دعوې کوي او ترڅنګ یې بیا په ولسمشریزو ټاکنو کې د درغلیو تورونه هم لګوي. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم مشر عبدالله تکراراً د خپلې بریا اعلانونه کړي دي او وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دې پرته له بایومټریک اچول شوې رای نه شمیري. همداراز د دولت جوړونکي ټیم غړی هم بیا وایي چې دوی تر 80% پورې رای ترلاسه کړي دي او په لومړی پړاو کې بریا خپله کړې ده. همداراز د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ټیم مشر ګلبدین حکمتیار هم ویلي و چې که ټاکنو کې درغلي ونه شي نو تر ټولو زیاتې رایې وړې دي.